پرون د کابل ښار په یو جومات کې چاودنه شوې. سرچینې وایي چاودنه کې یو مشهور دیني عالم شیخ رحمه الله وژل شوی او یو شمېر نور کسان ټپیان دي. د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند په دهکوس کلي کې پاکستاني بي پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي. خبریال بلال سروري لیکلي په دغه بریدونو کې د پاکستاني طالبانو د یو قمندان کور په نښه شوی او د نوموړي په ګډون د هغه د کورنۍ غړي وژل شوي دي. د ځایي خلکو له قوله په دې سیمه کې القاعده او نور بهرني جنګیالو هم حضور لري. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هیواده تر وتلو وروسته په خپله لومړنۍ ټلویزیوني مرکه کې ادعا کوي چې د جمهوري نظام پر سقوط معامله شوې وه او د افغانستان پرېښودو تړ شوی دی. ښاغلي غني له ABN ټلویزیون سره په مرکه کې زیاتوي د جمهوریت په سقوط کې ډیرو لاس رول درلود. په بشري حقوقو د SAR سازمان وایي افغانان له یو کال راهیسې د طالبانو د ظلم او نړیوالو د بېغورۍ ښکار دي. افغان واورین پهلوان رقیب فاروقي وایي که د پاکستان د تګ امکانات راته برابر شي د هیواد په کیټو غر کې له یو میاشتې راهیسې ایثار افغان غر ختونکی علي اکبر سخي جسد به په خپلو اوږو راکوز کړم. سخي تېره میاشت د غره ختنې پر مهال قلبي سکته وکړه او د غره له سره د جسد راکوزولو لپاره یې مسلکي ټیم پکار دی.